بسم الله الرحمن الرحیم. محترمونو خویندو، تاسو سره زه اکثر لا په دې فورم باندې مختلف خبرې کوم او داسې سیزونه د تخیمه چې کوم تاسو ته ډیر په اسانه ملاوي دي شي او د هغې فایدې بیا ډېرې زیاتې وي. نو نن به ذکر کوو جناب د انډې باره کې. تاسو ته ما انډې باره کې مخکې هم ویلي چې دا یو زبردسته غذا ده. په دې وړوکي څیز کې دومره ډېر فایدې دي چې که تاسو کله هم دا استعمالوي نو دې نه ډېرې زیاتې فایدې اخیستی شي. د انډې باره کې مختلف خلکو مختلف رای دي او ډېر خلک اکثر چې مانه دا تپوس کوي چې ډاکټر صاحب ته د دې فایدې موږ ته ډېرې بیانې، خو یره جیزې نشم خوړی، جی زما شوګر دی، یره جیزې نشم خوړی، زما بلډ پریشر دی. نو ګوره دا ما مخکې ویډیوز کې هم ویلي دي چې دا انډه یا اګۍ چې کومه ده د دې شوګر یا بلډ پریشر زیاتېدو سره هېڅ کار نشته دی. شوګر والا مریضان یې بالکل خوړی شي او خصوصا د انډې سپین چې کوم دی په دې دغه کې یو بیماري هم داسې نشته چې دا د انډې سپین دا پکې بند وي په انسان باندې. هرې بیمارۍ والا که هر څوک دی نو دا زمونږ د بدن یو ډیر بنیادی پروټین دی کوم ته چې البیومین وایي. نو دا سپین د انډې چې کوم دی دا البیومین دی او د دې په یو قسم بیماری کې هم ممنوع نه دی. دا تاسو بالکل خوړی شي، که د شوګر مریض دی، که بلډ پریشر، که د زړه، که هر قسم ته مریض دی ای خوړی شي. بلډ پریشر مریضان دي په انډه باندې ځان ته مالګه نه اچوي نو انډه بالکل خوړی شي، انډه به بلډ پریشر بالکل نه زیاتوي. بیا راځو جناب هغه کسانو ته چې کوم د زړه مریضان دي یا کولیسټرول ډیر زیات های دی یا دی سټنټ لګولې دی نو هغه خیر دی که د انډې دا زیړ نه استعمالوي. دې کې معمولی شان فیټس شته دی، خو دغه فیټس هم چې کوم دی یا دغه چربي هم چې کوم ده دا دونه خطرناک نه ده چې دا د کولیسټرول زیات کړي. نو بالکل د شوګر او بلډ پریشر مریضان انډه استعمالولی شي، که زیړ استعمالي، که سپین استعمالي. خو که بیا هم ستاسو یره وي نو دا زیړ د خپلو ماشومانو ته ورکوي، د انډې سپین تاسو خوړی شئ. بیا راځو جناب ماشومانو طرف ته. ماشومان ګوري نن سبا ډېر زیات بیماریږي، د دې د سینې بیماریانې، د دې داسې مختلف بیماریانې دي. په دې کې د پروټین کمی وي، پروټین کیلري میل نیوټریشن وي. اوس د پروټین د کمی کم ماشوم هم چې تاسو ډاکټر ته بوځئ نو ډاکټر صاحب څه ورکوم ابرتي چې هر څه ورکوه خو انډې ډېرې زیاتې ورکوه. نو ګوره د انډې دا پروټین چې کوم دی دا په پروټینز کې د ټولو نه زیات زود هضم دی، ټولو نه اسانۍ سره هضمیږي او د ټولو نه اسانۍ سره دا تا ته طاقت درکوي. بیا د پروټینز نه علاوه دي کې مختلف قسم سیزونه دي، منرلز دي، وایټامینز دي او ډېر داسې سیزونه دي، خصوصا دې کې بوران دی، دې کې کیلشیم دی چې کم تاسو ته ملاویږي، ستاسو هډوکي، ستاسو پټې دا ټول ورسره مضبوط وي. خو که ستاسو واړه چېرته د هغې صحت خراب وي، مونږ ورته وایو فیلیر ټو تھرایو، یعنی د خپل عمر ماشومانو نه دي کمزوري وي، هغې نه خوراک کې کم وي، هغې نه اکټیویټي کې کم وي، د دې هایټ کم وي، د دې وزن کم وي، دی خوراک نه کوي، نو دې دپاره زبردسته غذا چې کوم ده هغه انډې دي. تاسو ورته انډې ورکوئ، تاسو ورته پی شملې ماسته ورکوئ، هم به یې ازمه ښیي، هم چې کوم دی د دې وجود ته به انرژي میلاویږي، د دې د پټو، د دې د هډوکو، د دې د ګروت دا زبردسته ذریعه ده. نو خپلو ماشومانو تاسو انډې زیات ورکوئ، پی شملې ماسته دا زیات ورکوئ چې د دې ګروت ښه کېږي، چې ستاسو د ماشومانو صحت ښي، د دې وزن زیاتېدل، د دې هایټ زیاتېدل. نو دا څیزونه خو به هله کېږي چې دی په نیوټریشنل دغه باندې پوره وي، د کې نیوټریشنل کمیانې نه وي، د کې د مختلفو سیزونو کمی نه وي، نو دا به هله د ده ښه صحت وي. یاره ډاکټر صاحب زما دا ماشوم خوراک نه کوي، یاره چې ډېر کمزوری پاتې شو، یاره چې لویږي نه، د 7 کالو شو خو بس همدومره دی. نو د الله بنده چې د هغه وجود د ګروت دپاره هغه ته د لوړېدو غټېدو دپاره هغه ته کوم سیزونه پکار دي اته ورکېنه، نو په څه باندې غټ شي؟ په پاپړو په سلانټیانو غټ شي. نو دا سیزونه دا په خپلو ماشومانو باندې بند کړي، د هغې د ګروت دپاره، د هغې د ښه صحت دپاره قدرتي خوراکونه لکه انډه اوس ارزان شی دی، یو انډه راواله کټوۍ کې واچوه، مختلف سیزونو کې سوپ کې واچوه، همداسې ورته پخه کړه، نو په یو انډه باندې په 20-30 روپۍ باندې ستا د یو کس مکمل د یو ټایم خوراک هغه ته میلو شي. بیا جناب د دې نورو فایدو ته راځو چې مشرانو ته څه فایدې دي. مشرانو ته فایدې دا دي چې پروټینز دي پکې، امیونټي خاص کر په دې جمعي کې که بار بار د سینه خرابېږي، بار بار بیماریږي، د انډو استعمال زیات کوه، ستا امیونټي بخي. پروټینز پکې زیات دي د پټو دپاره، د جسم دپاره، ستاسو د اعصابي صحت دپاره، ستاسو د انرژي دپاره ډېره انسټنټ انرژي ورسره میلو شي. سهار کې ناشته کې یو بوایلډ انډه وخوره، ټوله ورځ دې پرې ښه تېره شي، موړه مې انرژي هم درته میلوي او ښه صحتمند هم وي او خپل صفا خوراک دی، نیچرل خوراک دی، د دې نقصانات نشته دی. بیا جناب راځو هغه خلکو ته چاته چې کمزوریانې دي، چاته چې مردانه کمزوریانې دي، نو هغې چې کله پورې بیلنس ډایټ نه اخلي، د هغه خوراک کې پروټینز نه وي، د هغه خوراک کې کاربوهایډریټس نه وي، د هغه خوراک کې یو خاص حده پورې فیټس نه وي، نو دغه خلک خو چې کوم دی نو د کمزوریانو اعصابي، جسماني او مردانه کمزوریانو د دې به شکار وي.
نو که دوی خپل خوراک ښه طریقې سره کوي نو انشاءالله چې دغه سره به ډیر زبردست دوی ته صحت او طاقت ملاویږي. بله انډه یو داسې سیز دی چې دا تاسو په هر څه کې اچولی شي، کټوی کې اچولی شي، سویټ ډش کې اچولی کېږي، دا همداسې خوړلی کېږي، دا په تاسو په سوپ کې اچولی شي. نو کوم الوا کې اچولی شي، دا کوم داسې سیز دی چې په هغې کې تاسو د انډې استعمال نشئ کولی. نو یو ښه سیز دی، اسانۍ سره ملاویږي. که چا کلیوالو کور کې چرګې ساتلي وي هغې ته خو څه مسله ني، په کور کې کورنۍ انډې وي چې د توانایۍ نه او د صحت نه او د طاقت نه دا ډکې دي. نو دا نیچرل خوراکونه کوي چې خپل صحت مو جوړ شي. خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.